او د اوداسه په حالت کې اوده کېدل خوب کول هم ډیر زیات فضایل لري. امام ابو اللیث السمرقندی رحمه الله وای چې انسان ته دا شای چې کله هغه د خوب ځای ته راځي اوده کېږي نو اینام علی الوضوء هغه ته پکار دی چې هغه د اودس په حالت کې خوب وکي اوده شي. ولی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کم څوک چې خوب کوي شپه تیری د پاکی په حالت کې په اوداسه باندې اوده کیږي نو د هغه وسر ته یا د هغه په ویښتانو کې یوه ملائکه هم شپه ورسره تیروي. نو کله چې د شپې په یو ساعت کې دغه اودس والا سړی یا زنانه له خوبه راپورته سي نو دغه ملائکه ورسره راپورته سي او دا دعا ورته وکي اللهم اغفر لعبدك فلان یا الله ستا دې پلاني بنده ته مغفرت وکي. هغه چې هر څوک وي د هغه نوم یادوي چې یا الله ستا دغه پلاني بنده ته مغفرت وکي. محمد صاحب لکه اوس چې ته په اوداسه باندې اوده شې کنه ته چې د شپې په یو ساعت کې له خوبه را بیداره سې تا ته به ملائکه دا دعا کوي چې یا الله محمد ته مغفرت وکړي. یا مثال داسې هر څوک اوده شي په اوداسه باندې نو ملائکه د شپې په دا راپورته کېدلو حالت کې دا دعا ورته کوي. دا یو عظیمه فایده ده. او بل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم وس کېږي همیشه د اوداسه په حالت کې ګرځي اودس دې بس په دې حالت کې خوب ناسته ولاړه کوه چې اودس دې مات کړي کوشش وکړه بیا ورپسې اودس وکړه. ځکه یو بل حدیث شریف کې راځي انس رضی الله تعالی عنه د هغه راوي دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تا ته مرګ راشي او ته په حالت د اوداسه کې یې الله به ستا څخه د شهادت ثواب فوت نه کړي. الله به درته د شهادت ثواب نصیب کړي که ته د اوداسه په حالت کې د دنیا ولاړ سې وفات سې. او بله ناشنا فایده کتابونو کې دا راځي امام ابو اللیث السمرقندی رحمه الله په خپل کتاب بستان العارفین کې هم هغه نقل کړی ده چې کله مؤمن مسلمان اوده شي نو د هغه دا روح اسمان طرف ته خیږي. نو چې کله دغه مؤمن مسلمان د اوداسه په حالت کې اوده شوی وي نو چې کله روح اسمان ته وخیږي هلته اجازه ورته کیږي هلته دا روح هم د سجدې په حالت کې په پوه شواست چې د اوداسه په حالت کې څوک اوده شي د ده دا روح ولاړ اسمان ته هلته روح ته دا اجازه کیږي چې د سجدې په حالت کې ثواب الله ورته لیکي. ګورئ او کم څوک چې بیا بې اودسه اوده شي نو د هغه تاوان دا وي چې هغه روح خو اسمان ته ولاړه سي لیکن هلته د سجدې اجازه نه ورته کیږي د سجدې په حالت کې نه وي نو ثواب نه ورکول کیږي. نو پکار ده چې دا خوب هم پر سنت طریقه وسي پر اوداسه باندې څوک اوده شي او بیا پر راسته اخ باندې اوده شي د خوب دعا ووایي. نور دعاګانې آیت الکرسی ده چهار قله دي دا د ځان سره ووایي پر خپل ځان چوف کې بس په سنت طریقه باندې خپل خوب وکړي. دا هم الله رب العالمین په ثواب کې ورته لیکي. د نیت به یې دا وي چې دغه خوب زه پر سنت طریقه کوم نو الله رب العالمین د هغه سنتو د راژوندي کولو په نیت باندې ثوابونه ورکوي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.